پلار کره چې ومن یو ښه ښایسته جنۍ ومه او سمه ښاپیرۍ ومه رنګ د ښاپیرو لري خو خوی لکه د خرې کوي هر صحت نخرې کوي څنګ به نخرې نه کوم چې مور دا ستا مکوټه ده او سم د میخې سوټه ده خپلې مور ته وګوره په چم کې سوال ګدا کوي هغه او کله دا کوي چپ شه خوشک ماره ته زما مور سپکوي سلا او ما غوسه کوي سلا مټرېږه چپ شه د چالاکي ښځې لوري تو روزې ساتي ګورې تو ورک شه خدای دې ورک که د نسوارو دې خوله ډکه ده او ځکه دومره سپکه ده نو سپک د لاسه ستا یمه هر وخت په سودا یمه او نن درته دا وایمه غم ځان له د بل واده کوم ته لمبه کېږمه او کلي له دعوت کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. جی مینوالو، حمید الرحمن همدرد یو ځل بیا د محمد ارشاد امید سره تاسو ته مخاطب یم. محمد ارشاد امید صاحب څنګه چې په تېرو ویډیوګانو کې ما ذکر کړی و چې د ولسي شاعر دی، د قام سترګې دي او هغه پوینټس هغه دغه د معاشرې راپډاګه کوي کوم چې زموږ په کورونو کې کېږي. نو د هیڅ تعارف محتاج نه دی. بیا ډېرو ملګرو پکې فرمایش هم کړی دی چې امید صاحب یو ځل بیا راغواړئ. نه موږ نن بیا یو ځل بیا موږ دوی ته زحمت ورکړی دی، دوی راغلي دي. نو خوندور ولسي کلامونه، مسکورونه وغیره د به دې اورو. نو اوس به مینوال سره څه شریکول غواړي؟ نن مې هم بیا دا اراده ده انشاءالله تعالی چې زه هم مذکور سره شریک کړو. د ښځې د خاوند جنګ جګړه ده په مذکور کې. مذکور دي ملګرو، مهرباني وکړئ بس د مذکور نه مینوال خوښئ. یا ښځې نیک بختې دروازه کې تل ودرېږمه سوال کوم منت کوم مور ته دې سړیه خدای ګو زه بد ښکارېږمه او ځکه تې هجرت کوم. یا ښځې نیک بختې دروازه کې تل ودرېږمه او سوال کوم منت کوم مور ته دې سړیه خدای ګو زه بد ښکارېږمه او ځکه تې هجرت کوم. نو یا قربانو ډېر دې خفه کړی یم زما خبره نه منې کله به یې ومنې هر څه دې منمه خو بس دا نشم منلی زه ګورګور اورېدلی زه ځکه ګورېږم چې تل ستا ډوډۍ پتیروي سوي بې خمبیروي ته ډوډۍ پسته غواړي او ماله سوډا نه راوړي وړه راله زاګه راوړي ځکه سوډا راوړم خو پنځه ورځې دې کېږي نو پلار کور دې هېرېږي نو پلار کره سړیه فقط چرګ چیني شودلېږم خدای ګوبل څه نه لېږم ته څنګه بې تپوسه زما مال لېږې د پلار کره وږي او د خوار کره نو پلار هسې درکړی یم خړ سیلابه وړی یم ډېره درنه ستړی یم ته مې د دادا په نیکو هرګز منکرېږم او ستا ورته صفت کوم. یا ښځې نیک بختې دروازې ته ښکاره کېږم او سوال کوم منت کوم مور ته دې سړیه خدای ګو زه بد ښکارېږم او ځکه تې هجرت کوم. او یا قربان پلار کره چې ومن یو ښه ښایسته جنۍ ومه او سمه ښاپیرۍ ومه رنګ د ښاپیرو لري خو خوی لکه د خرې کوي هر صحت نخرې کوي څنګ به نخرې نه کوم چې مور دا ستا مکوټه ده او سم د میخې سوټه ده خپلې مور ته وګوره په چم کې سوال ګدا کوي هغه او کله دا کوي چپ شه خوشک ماره ته زما مور سپکوي سلا او ما غوسه کوي سلا مټرېږه چپ شه د چالاکي ښځې لوري تو روزې ساتي ګورې تو ورک شه خدای دې ورک که د نسوارو دې خوله ډکه ده او ځکه دومره سپکه ده نو سپک د لاسه ستا یمه هر وخت په سودا یمه او نن درته دا وایمه غم ځان له د بل واده کوم ته لمبه کېږمه او کلي له دعوت کوم. یا ښځې نیک بختې دروازه کې تل ودرېږمه او سوال کوم منت کوم مور ته دې سړیه خدای ګو زه بد ښکارېږمه او ځکه تې هجرت کوم. او یا قربان
ځان له بله ښځه کوم د زبرګې پنځشته ملا او یا دې دېرشته ملا بله ښځه وکړه خو بل کور کې به اوسېږي تو نه به ښکاره کېږي تو موږ به په دې کور کې یو او ته به ځې د پلار کره او یا دې د ورندار کره پلار کره به لاړه شم خو مهر مې حاضر که تو ځان په دې قادر که تو مهر دې 3 نیمې تولې سره دي زه منم ښځې زه په هر قدم ښځې سرو سره سریا منګ د کس پټی لیکلی و ناس پکې ټول کلی و سرو سره سړیا منګ د کس پټی لیکلی و ناس پکې ټول کلی و ښځې چې نور غږ ونه کې وستې سړوم جنۍ سټ دې پرې کوم جنۍ نو ته راوله بن زما غم کړه د کفن زما ودې سو بدن زما خدای ګو چې په بنه باندې سوځم لمبه کېږم او بس د حقیقت کوم یا ښځې نیک بختې دروازه کې تل ودرېږم او سوال کوم منت کوم مور ته د سړیه خدای ګو زه به د ښکارېږم او ځکه ته هجرت کوم ډېر مننې او یا قربان هر څه ته تیاره یم خو ته نه منې سوال زما او دا د زړګي حال زما وایه ښځې وایه چې بیا څه مکر زنان کوي بیا څه امتحان کوي سوال کوم دا چې د واده وکړه انکار سنم جوړ شه وفادار سنم نه کوم واده ښځې خو خیال زما د قام کوه او خواره شي ناکام کوه ځان د ابۍ زار او د دادا لوګې کولی شم سخته تېرولی شم بله ښځه نه کوم چې ته دومره هوښیاره شوې جوړه وفاداره شوې پس ته دې به زه د مشرانو دې عزت کوم هم به یې خدمت کوم نو خیال د مشرانو کړه خوی د شهزادګانو کړه او راج دې په یوریانو کړه زه به پس ته دې نه ګلې تا ته نه قارېږم او پوزې له دینت کوم یا ښځې نیکبختې دروازه کې تل ودرېږم او سوال کوم منت کوم مور ته دې سړیه خدای ګو زه به د ښکارېږم او ځکه ته هجرت کوم او یا قربان وس به مزدوري وکړم بې غمه بې فکرونه او خلاص شوم د غمونو زه ورځه بې فکره اوسه خیر که زنانه یمه او لور د پښتانه یمه ګل یا د خالي په ورځ بجاز د پېښور ځي 6 بجې سهار وځي خدای دې تا ته خیر کی خیر دې وي د ستا ملګرو ته او ټولو مسافرو ته دقسې دوا کوه جانانې چې بیا راشمه ټول عمر به ستا شمه رب دې ژوندی راولي په ډکه منګول تا سنم دا کوم دوا سنم پس د 2 کالو به واپس راځم جانانې زه لاړمه ودانې زه نو شو امید رخصت زما خوار شولو قسمت زما او څوک نه کړي عزت زما ځکه هر چربانګې خدای ته زه په سجده کېږم او سوال مې د الفت کوم دا و محمد ارشاد امید صاحب چې تاسو ته خوندور مذکور د ښځې خاوند ترمنځ چې کوم په کورونو کې اکثر کیږي او بیا پکې د زنانو نفسیات چیړلی شوي دي چې زنانه یقینا چې هغه بن نه مني هغه خپل حکمراني په یو کور کې غواړي وغیره وغیره نو هغه عکاسي پکې ښه په واضح ډول باندې تاسو واورېده زمونږ زیاتره زلمي چې د چا شونډه شنه کېږي نو زیاتره هغه مسافرۍ ته وځي نو دغه عکاسي پکې هم وښولې چې دغه مسافري کول دا هم ډېر زیات ګران کار دی او الله دې په ټولو مسافرو باندې رحم وکړي چې په خپل کور کلي باندې ثواب وشي هم دې سره زموږ دا خپرونه پای ته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل روح حمیدالرحمن همدرد او محمد ارشاد امید صاحب ته اجازه ورکوي په لوی الله مو سپارم د خدای پامان